بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو وروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله او بس ساته. امين. عزتمند نن دی نوې او خاص وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر یم. نن درته محترم او یو ډیره خاص او یو ډیره تیزترینه او اثر لرونکې وظیفه بیانوم. محترم دا وظیفه دومره خاص ته او دومره طاقتور ده چې ډیر ضرب الله جل شانه تاسو د حاجات پوره کړی. تاسو پریشانه مشکلات او مصائب الله جل شانه حل کی. مصائب او پریشانونه به الله جل شانه تاسو ته نجات در نصیب کی. محترم او چا هم دا وظیفه کړی ده د دې عجیبه او حیران کن کمالات او فواید په خپل سترګو باندې لیدلې دي. نو دا چا هم چې محترم او په ژوند کې څه حاجت وي، ناممکنه حاجت ولې نه وي، یا یو جایز مقصد او خواهش لري، ان شاء الله تعالی د دې عظیم الشان وظیفه په برکت سره به الله جل شانه دغه حاجات دغه مشکل به ختم کی او حاجات به الله رب العزت پوره کی. محترم او لازمان په خپل ژوندۍ کې دا وظیفه توجه دیان سره ضرور وکړئ. محترم د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مزمانه چینل وزټ کړی وي او دا چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والے نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما محترم په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د غږی اجازه را کړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو تاسو تعویذونه پکاروي، تاسو نقوش پکاروي، نو ما سره زما واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. عزتمندو کچره تاسو دا وظیفه دا عمل کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې مکمل وګورئ او سکپ کوئ. ما محترم دا وظیفه او عمل ډیر ناشنا عمل او وظیفه ده. دلته تاسو دا وظیفه وکړه هلته الله جل شانه بدستاسو حاجتونه پوره کی. بس محترم په اخلاص سره کامل یقین سره توجه سره تاسو دا وظیفه وکړئ. محترم او چا هم دا وظیفه کړی ده نو د خپل حاجتونو د پاره بیا بار دا وظیفه کړی ده، ولې چې د دې حیران کن او معجزاتي کمالات په خپل سترګو باندې لیدلې دي. نو زما محترم او چې او پیره او میوه بنده اوخري او خوګي نو بار داغه د خوړلو کوشش بیا کوي. پدې کې الله جل شانه څومره طاقت او اثر کې هودلې ده. زما عزتمندو په خپل ژوندۍ کې تاسو دا وظیفه ضرور وکړئ چې څه قسمه حالات تاسو تراپیخ شي، مقاصد وي، حاجات وي، مشکلات وي، پریشانی وي، ان شاء الله تعالی چې په ژوندۍ کې یو پیرا دا وظیفه تاسو وکړئ او ضروري ازماو کړئ. الله جل شانه به تاسو ته کامیابی درکړي. محترم او دستاسو په ژوند کې درشته حاجت وي، هغه رونه او خويندې چې رشتہ کول غواړي، مقصد دا وي او د زړه تمنا دی چې بهترین کې راته الله جل شانه رشتہ را نصیب کی. زما عزتمندو دا وظیفه دیو کې ان شاء الله تعالی کله چې دا وظیفه پورا کامل یقین سره توجه سره وکي د دې حیران کن طاقت به تاسو په خپل سترګو باندې وینئ. کریم رب ډیر بهترین ځای کې تاسو ته رشتہ در عطا فرما کی. زما عزتمندو دا وظیفه زنانم کولی شي، نارینه هم کولی شي. بل زما محترم د مزه خبره دادا چې دا وظیفه تاسو د اودس په حالت کې هم کولی شي او د بے اودسه په حالت کې هم کولی شي. لیکن بهترین خبره دادا چې په اودس کې تاسو دا وظیفه وکړئ نو د اثر به بیا ډیر زیات وي. محترم دا حالت ته اودس کې هم کولای شي نه اودس شرم چې وکړي ډیره بهتره خبره ده. او کو جمع دې ساړه دې یا بیماران و یا تکلیف و درته
نو که اودس مو نکو نو بغیر اودس هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. دینه علاوه زما عزتمندو د روزګار حواله سره تاسو هم د پاره د روزګار د پاره د کاروبار د پاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. د چا چې روزګار نوي کاروبار نوي الله رب العزت پورته بهترین ځای کې کاروبار او روزګار ورکي. یا زما عزتمندو هغه کس کاروباري کس چې دا وظیفه وکي الله کریم به ورته نفع بخش پاغي کې والا کامیابی ضرور ورکي. الله رب العزت ورته دغه کاروبار کې برکت اچي. زما محترم یو کس ته هغه کاروبار کوي نو هغه د پاره هم دا وظیفه بهترینه د خپل کاروبار کې به ګټه کوي او فایده ورته نور هم زیاته ملاويږي. یا د چا کاروبار او روزګار نشته هغه وکي بهترین ځای کې الله جل شانه کاروبار او روزګار ورته ورکي. الله جل شانه به دغه کاروبار کې ورته عظیم الشان برکات را نازل کی او کریم رب ورته دغه کاروبار مخ په ترقه باندې روان کی. دغه شان محترم او د نوکرۍ د پاره سوک دا عملو کی د خوشګوار ژوندۍ د پاره چې سوک دا عملو کی او هغه دا غواړي چې یاره زما ژوندۍ خوشګوار وي زه د په سکون او آرام سره یم زما ذهني او زما د زړه سکون او اطمینان او آرام د ماته ملو شي. نو زما محترم او د هر قسم نوکرۍ د پاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. تاسو ذهني ټینشن ده دباو ده یا مزړه خفوي داغه د پاره هم تاسو د حیران کونه وظیفه کولی شئ. ان شاء الله تعالی د دې وظیفه په کولو سره بس تاسو زړه او دماغ دا به امن سره شي سکون سره شي او آرام اطمینان سره بشي. زما محترم او چم چې دا وظیفه وکړه الله رب العزت ورته اوچت مقام او مرتبه نصیب کی. یعنی د خلکو په نظر کې بده درنوي او خلک ورته د عزت او د قدر په نگاه سره ګوري. زما محترم او داس یو کس چې خلک ورته د غم خاده نه وي خلک وسه تعلقات نه ساتي کله چې دا وظیفه وکي ان شاء الله تعالی د خلکو په نظر کې بدرون شي خلک به سره مینا محبت به قائم کی. هغه دا وظیفه وکي ان شاء الله تعالی الله رب العزت بول د حلال او مال او دولت اسباب مهیا کی. خو زما عزتمندو پنځه واړه وخت منځونه دا په پابندۍ سره کوي د قران مجید تلاوت پابندۍ سره کوي او زما محترم او د سره د غټو ګناهونو ځان ساتل دي. کله چې تاسو د درې واړه کارونه صحیح طریقې سره کوي د ګناه نه ځان ساتي قران مجید تلاوت روزانه کوي لک کوي خو روزانه کوي پنځه واړه وخت منځونه کوي نو ان شاء الله تعالی تاسو چې کله کامل یقین او بروسه په الله رب العزت باندې وي چې یاره ضرور به ضرور به الله رب العزت زما دا مسله حل کوي مضبوط ګمان وي مکمل بروسه بومي زما عزتمند نو دا وظیفه به زیات کار کوي. او زما محترم او اعظم وظیفه ترتیب او طریقې کار طرف ته تاسو به دا وظیفه څنګه طریقې سره کوي. زما محترم دا وظیفه ده د یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض. زما محترم دا 70,000 مرتبه او یا زرا پیری به دا الفاظ ویل وی. اوس به تاسو وایي چې یاره دا خو سم بلا شي تعداد د 70,000 مرتبه بسو کوي. نو زما محترم کچره تاسو سوچو کې د دې لپاره 15 ورځې ټایم دی یعنی یو میاش او 15 ورځو کې تاسو دا وظیفه ختمول شي. ګوره ترتیب او طریقې کار تاسو دې طریقې سره وکړئ چې روزانه 2000 پیری 2000 مرتبه روزانه 2000 پیری تاسو یا بدیع السماوات والارض وای او قضایي ورکه مراولې نو 15 ورځو کې او په اسانتیا سره تاسو د 70,000 مرتبه مکمل شي. زما محترم کله چې 35 ورځې کې مداوي یا تاسو کم ورځو کې ویل شي نو چې کلم تاسو د دې ختم او دا وظیفه دا عمل تاسو کو بیا د الله رب العزت او په اخلاص سره دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی. زما محترم چې چا هم دا وظیفه کړی دا د دې مزه تر خلی شوی د دې ثمرات او د دې کمالات په خپل سترګو باندې لیدلې دي. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښی وي. کو ویډیو مو خوښی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي کوم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.